لاندې به د پراګندګۍ ګراف یو دو مجهوله ډیټا سیټ او د هغې د لږکیو مربعګانو ریګریشن کرښه راښیي. دې دو مجهوله ته موږ بای ویریټ وایو او دې کرښې ته موږ څه وایو؟ لیست سکویرز ریګریشن لاین. فکر وکړئ چې د 95.1 نادر قیمت یعنی آوټلایر دا یو قیمت راښیي چې دا تاسې لرې کوئ او یو نوی لیست سکویرز ریګریشن لاین محاسبه کوئ. ووایئ چې د آوټلایر لرې کول به څه اغیزې ولري. ټول سم ځوابونه په نښه کړئ. نو تاسو ویډیو ودروئ او د دې ځواب پیدا کړئ. نو راځو موږ ګورو چې د آوټلایر سره هم دلته موږ یو مثبت میلان د ریګریشن کرښه کې په لاس لرو، کوم چې دا معنی لري چې دغه ریګریشن لاین لپاره به آر څنګه وي؟ آر به له 0 څخه لوی وي او له 1 څخه به څنګه وي؟ کوچنی وي، او البته له 1 سره مساوي نشي راتلی، ځکه په هغه صورت کې بیا دغه ریګریشن کرښه د ټولو نقطو څخه تیریږي. نو دلته قیمت یې له 0 او 1 ترمنځ دی، او دا خبره هم ډیره روښانه چې دا ټکی چې دا یو آوټلایر قیمت دی. د دې ترمنځ او د کرښې ترمنځ کوم ریزیجول چې دی هغه ډیر لوی قیمت دی. دلته موږ ګورو چې دې قیمت څنګه دی؟ منفي دی، دې سر نه تر دې سره پورې. نو موږ ویلی شو چې دا نقطه د آر قیمت کوچنی راولي، معنا دا چې دغه مستقیمې کرښې د ریګریشن کرښې میلان هم دې سره ښکته راځي یا کمیږي. نو که چیرې دغه آوټلایر قیمت له دې څخه لرې کړو، نو بیا موږ کیدای شي چې یو داسې مستقیم خط له دې څخه ولرو کوم چې له دې شته مستقیم خط څخه مناسب ډول باندې دی ډیټاګانو کې تیریږي او له ډیرو نقطو څخه دا تیریدای شي. او د اوس لپاره دا کرښه ځکه د ډیرو نقطو نه شي تیریدای، ځکه چې دا کوښښ کوي چې دغه آوټلایر قیمت ته یا آوټلایر نقطې ته ځان لږ څه نږدې کړي. نو وایو چې که چیرې دا قیمت دا نقطه موږ دې ځای نه لرې کړو د آوټلایر، مو وایو چې د آر قیمت لوړیږي. همدارنګه چې د آر قیمت لوړ شو ورسره دغه میلان هم څنګه کېږي؟ زیاتېږي. نو لیکو چې میلان هم زیاتېږي. معنا دا چې دغه مستقیم خط به له دغه ډیټا څخه ډیر په مناسب شکل باندې له دې نه تیر شي، او همدارنګه دغه میلان به هم د دې نقطې په واسطه لاندې نور نه کش کیږي. راځو ګورو چې اوس کوم ځوابونه سم دي. اول ځواب کې راځي وایي د تعینولو ضریب یا آر مربع کوم چې موږ ورته کوافیشنټ اف ډیټرمینیشن ویلو دا به زیاتیږي. نو ښکاره خبره ده کله چې د آر قیمت لوړ شي نو د آر مربع قیمت ورسره خپله لوړیږي. نو دا ځواب موږ په نښه کوو. دوهم ځواب ته راځو وایي د پیوستون ضریب یعنی آر به 0 ته نږدې کیږي. دا خو سمه نه ده، ځکه موږ ویلي چې دا چې موږ لرې کو د دې قیمت پورته ځي معنا ده چې یو خواته نږدې کیږي. نو دا یو ځواب به ترېنه خط کو، دا سم نه دی. دریم ځواب وایي د لږکیو مربعګانو د ریګریشن کرښې میلان ورسره زیاتیږي. بالکل سمه ده، دا نقطه چې لرې شي دا به پرېږدي چې د دې میلان پورته لاړ شي. نو راځو دا هم ورته په نښه کوو چې دا هم سم دی. بل مثال ته راځو وایي لاندې د پراګندګۍ ګراف یو دو مجهوله ډیټا سیټ او د هغې د لږکیو مربعګانو ریګریشن کرښه راښیي. هماغه پخوانی حساب دی. ته وایي فکر وکړئ چې د 10,-13 نادر یعنی آوټلایر قیمت لرې کوئ، یعنی دا یو نقطه پکې نادر قیمت یا آوټلایر دی، او یو نوی لیست سکویرز ریګریشن لاین محاسبه کوئ. نو ګورو چې دا ځلې پکې څه بدلون راځي. نو موږ ګورو چې پرته له دې چې دغه نقطه موږ لرې کړو دلته موږ سره منفي میلان دی. نو معنا ده چې دلته به د آر قیمت منفي وي. نو لیکو چې آر به له -1 څخه لوی وي او له 0 څخه به کوچنی وي. دا پرته له دې چې موږ دغه آوټلایر قیمت لرې کړو، او موږ پوهیږو چې آر -1 نشي کېدی، ځکه که چیرې آر -1 راشي نو موږ سره به داسې منفي میلان والا کرښه وي چې هغه له دې ټولو نقطو څخه تیریږي. نو اوس کوم که چیرې موږ دغه آوټلایر قیمت لرې کړو نو بیا به څه چل کېږي؟ موږ ګورو چې دغه ریګریشن کرښې میلان چې دې نقطې په واسطه باندې لاندې خواته راکش شوی دی. نو که چیرې دا نقطه لرې شي د دې میلان به نور هم پورته خوا لاړ شي او زیات به شي. نو په هغه صورت کې به بیا داسې یوه کرښه موږ ته په لاس راشي چې هغه نسبت دې ته د ټولو نقطو څخه تیریږي یا نظر دې ته د ډیرو نقطو څخه تیریږي، لکه دا یوه کرښه. که څه هم دا موږ په آزاد لاس رسم که خو په همدې شکل ورته یو قیمت کرښه شاید دې نه تیره شي. نو موږ ولیدل چې د آوټلایر قیمت په لرې کولو سره د منفي میلان نور هم زیات شو. معنا دا چې د آر قیمت نور هم کوچنی شو. معنا دا چې آر به نور هم -1 ته نږدې شي، کوم چې دا معنا ورکوي چې دغه د دې ترمنځ دا اړیکه چې دا به قوي منفي اړیکې ته نږدې شي، او همدارنګه میلان به هم ورسره کم شي. لیکو میلان ورسره کمیږي. اوس راځو ځوابونو ته. دلته وایي د تعینولو ضریب یعنی آر مربع به
کمیږي. نو دلته موږ ولیدل چې د آر قیمت منفي و، دا چې کوچنی کیږي معنا دا نور هم منفي کیږي. نو کله چې نور هم منفي کیږي، کله چې یو منفي قیمت موږ بیا مربع کوو نو هغه زیاتیږي، کمیږي نه. د بیلګې په ډول راځو موږ وایو که چیرې د اوټلایر د مخکې لرې کول نه مخکې زموږ د آر قیمت څومره و، منفي 0.4 او کله چې موږ دا اوټلایر لري که دینه څو جوړ شو، منفي 0.5 جوړ شو. نو اوس که چیرې موږ د آر قیمتونه مربع کړو نو دا به شي مثبت 0.1 او دینه به جوړ شي مثبت 0.25. نو که چیرې د آر قیمت مخکې نه منفي وي او هغه موږ نور هم منفي کړو نو د مربع کولو څخه وروسته د دې قیمت زیاتیږي، کمیږي نه. نو راځو دا یو ځواب خط کوو، دا سم نه دی. د لږکیو مربعګانو د ریګریشن کرښې میلان ورسره زیاتیږي، دا سم نه ده ځکه د دې میلان نور هم منفي کیږي، معنا منفي معنا په کمیدو روان دي، دا به نور هم قوي منفي اړیکه رامنځته کیږي. نو دا هم مونږ خط کړو. راځو دریم ځواب ته. د لږکیو مربعګانو د ریګریشن کرښې وای انټرسپټ یا د وای محور سره تقاطع به ورسره لوړیږي. بالکل سمه ده. که چیرې دا نقطه مونږ لرې کوو نو دغه کرښې د کیڼ اړخ چې دا نور هم پورته ځي نو وای سره تقاطع نقطه لوړیږي. او یا داسې وایو چې د دې اوټلایر په لرې کولو سره د دې میلان نور هم ښکته کیږي او موږ پوهیږو چې دغه د ریګریشن کرښه چې دا تل لپاره د اوسطونو څخه تیریږي. نو دغه اوسط ټکی چې کوم دی په هماغه باندې به څرخیږي، معنا دا چې دا کیڼ لاس به د دې نور هم پورته راځي، کوم چې د دې وای انټرسپټ پورته بیایي. نو دا ځواب سم دی، دا موږ په نښه کوو.